السلام علیکم، زه نقیب الله حبیبي یم. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته په افغانستان کې له یوټیوب څخه د پیسو ګټلو او په یوټیوب کې د کار کولو د فرصتونو په هکله خبرې وکړم. دا چې په افغانستان کې په یوټیوب کې د کار کولو او په افغانستان کې د یوټیوب څخه د پیسو پیدا کولو کوم فرصتونه موجود دي، څومره خلک په دغه برخه کې کار کوي او موږ کومې نقطې په پام کې ونیسو، کوم ټکي موږ په پام کې ونیسو تر څو په دغه برخه کې موږ بریالي شو، په دغه برخه کې موږ کامیاب شو. ویډیو تر پایه سره وګورئ او همدارنګه زما د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې ډیر ځوانان د یوټیوب په هکله ډیر منفي فکر لري، ځکه دوی داسې فکر کوي که چیرې موږ وغواړو په یوټیوب کې کار وکړو، په یوټیوب کې فعالیت ترسره کړو، موږ باید حتما داسې ویډیوګانې جوړې کړو چې هغه خلک وخندوي. موږ باید یو ټوکمار کس وو، موږ باید یو داسې کس وو چې فقط خندونکي ویډیوګانې تولید کړو. خو داسې نه ده. په یوټیوب کې تاسو کولی شئ په مختلفو موضوعګانو کې ویډیوګانې تولید کړئ. که چیرې تاسو یو انجینر وئ، د انجینرۍ په برخه کې کولی شئ ویډیوګانې جوړې کړئ. که چیرې تاسو یو تحقیق کوونکی، یو ریسرچ کوونکی وئ، په هماغه برخه کې تاسو کولی شئ ویډیوګانې جوړې کړئ. که چیرې تاسو یو د دیني برخې یو استاد وئ، په دیني برخه کې ډېر معلومات لرئ، کولی شئ په دیني برخه کې هلته ویډیوګانې اپلوډ کړئ، ویډیوګانې جوړې کړئ. او که چیرې تاسو یو خندونکی کس وئ، که چیرې تاسو یو داسې کس وئ چې خلک خندولی شي، تاسو کولی شئ په یوټیوب کې د خندا په برخه کې ویډیوګانې جوړې کړئ. لنډه دا چې موږ کولی شو هلته په مختلفو برخو کې فعالیت وکړو، په مختلفو برخو کې ویډیوګانې جوړې کړو او د ځان لپاره پیسې وګټو او د ځان لپاره یو کاروبار جوړ کړو. اوس راځم دې ته چې که چیرې موږ وغواړو د یوټیوب څخه پیسې وګټو یا په یوټیوب کې کار وکړو، یوټیوب کوم شرایط لري چې موږ ته پیسې راکوي. د یوټیوب څخه د پیسو ګټلو دوه شرطونه دي. یو شرط دا دی چې تاسو هلته باید زر سبسکرایبر پیدا کړئ. یعنې که چیرې تاسو زر سبسکرایبر ونه لرئ، که څه هم د تاسو ویډیوګانې ډېرې ولیدل شي، تاسو نشئ کولی د یوټیوب څخه پیسې وګټئ. دوهم شرط د یوټیوب دا دی چې تاسو هلته باید 4000 ساعته واچ ټایم ولرئ. واچ ټایم یعنې دا چې د تاسو ویډیوګانې باید 4000 ساعته ولیدل شي تر څو د تاسو چینل مونیټایز شي، یعنې تاسو چینل دې ته آماده شي تر څو د هغې څخه تاسو وکولی شئ پیسې وګټئ. یعنې یو دا چې تاسو باید زر سبسکرایبر پیدا کړئ، دوهم دا چې تاسو باید هلته 4000 ساعته د تاسو ویډیوګانې ولیدل شي. وروسته له هغې څخه تاسو کولی شئ خپل چینل مانیټایز کړئ او له هغې لارې د تاسو په ویډیوګانو باندې چې کوم تبلیغات نشر کیږي د هغه طریقه پیسې پیدا کړئ. اوس راځم دې ته چې دا پیسې څومره دي، څومره پیسې تاسو ته یوټیوب درکوي او آیا دغه پیسې د موږ لپاره مناسبې دي، آیا کفایت کوي، آیا زموږ ژوند په دغه پیسو باندې تیریږي او که نه تیریږي. دا چې موږ څومره پیسې هلته ګټو هغه په دې پورې اړه لري چې زموږ ویډیوګانې څومره لیدل کیږي. هر څومره چې زموږ ویډیوګانې ډېرې ولیدل شي، په هماغه ویډیوګانو باندې ډېر تبلیغات نشر کیږي. کله چې ډېر تبلیغات نشر شي نو موږ ته ډېرې پیسې راځي. وګورئ که چیرې تاسو داسې ویډیوګانې تولید کړئ چې هغه ډېر خلک په هغه باندې کلیک کوي، خلک هغو ته ضرورت ولري او هغه مهم موضوعګانې وي، خلک د هغه څخه یو څه زده کولی شي، نو د تاسو ویډیوګانې ډېر لیدل کیږي. که چیرې تاسو داسې ویډیوګانې جوړې کړئ چې هغه ډېرې ولیدل شي، ډېر خلک په هغه باندې کلیک وکړي، نو د تاسو ویډیوګانې ډېرې لیدل کیږي او تاسو کولی شئ د هغې څخه ډېرې پیسې پیدا کړئ. او د یوټیوب څخه د پیسې پیدا کولو اندازه چې ده په مختلفو لاملونو پورې اړه لري. یو لامل دا ده چې د تاسو ویډیوګانې په کوم هیواد کې لیدل کیږي، یعنې د هغه هیواد آی پي چې ده ډېره مهمه ده. که چیرې تاسو ویډیوګانې په داسې هیوادونو کې ولیدل شي چې هلته تبلیغات قیمت وي، لکه د امریکا متحده ایالات یا اروپایي هیوادونه یا نور هیوادونه، نو تاسو ته یوټیوب ډېرې پیسې درکوي. او که چیرې د تاسو ویډیوګانې په داسې هیوادونو کې ولیدل شي چې هلته تبلیغات ارزانه وي، لکه هندوستان یا مثلا یا داسې هیوادونه چې هلته تبلیغات ارزانه وي، نو هلته تاسو ته یوټیوب کمې پیسې درکوي. بل د تاسو موضوع هم ډېره مهمه ده. که چیرې تاسو تخصصي ویډیوګانې تولید کړئ، مثلا د اقتصاد په برخه کې، د مالیاتو په برخه کې، یا مثلا د فن بهان په برخه کې، یا په نور یو تخصصي برخه کې، ځکه چې تخصصي ویډیوګانو باندې تبلیغات چې دي قیمت دي، نو تاسو یوټیوب ډېرې پیسې درکوي. بل لامل چې دی هغه ژبه ده. که چیرې تاسو په پښتو ژبه فعالیت ترسره کوئ یا په دري ژبه فعالیت ترسره کوئ، نو په دغه ژبه کې عموما تبلیغات چې دي ارزانه دي. او که چیرې تاسو په انګلیسي ژبه فعالیت ترسره کوئ یا په نورو ژبه فعالیت ترسره کوئ، عموما هلته تبلیغات قیمت وي او تاسو ته یوټیوب ډېرې پیسې درکوي. خو دا باید په پام کې ولرو که چیرته موږ په انګلیسي ژبه فعالیت ترسره کوو، هلته رقابت ډېر سخت دی، هلته ډېر قوي یوټیوبران موجود دي، نو موږ باید ډېر متفاوت کار وکړو، داسې کار وکړو چې د هغو څخه زموږ ویډیوګانې ښې وي، یعنې د هغوی سره موږ باید د رقابت پلان ولرو. که چیرې تاسو په پښتو ژبه یا په دري ژبه فعالیت ترسره کوئ، نو ډېرې موضوعګانې دي، ډېر
ډېرې برخې دي چې تاسو باید په هغه کې کار وکړئ او رقابت چې دی یو څه اسانه دی. اوس راځم دې ته چې آیا دغه پیسې چې موږ له هغه ځای څخه ترلاسه کوو د یوټیوب څخه چې موږ پیسې ګټو آیا دا د موږ لپاره څومره مناسب دي د موږ ژوند په هغه باندې تېرېږي او که نه تېرېږي. مخکې مې هم وویل چې د یوټیوب څخه چې تاسو پیسې ګټئ هغه د تاسو د ویډیوګانو په لیدلو پورې اړه لري. یعنې که چیرې د تاسو ویډیوګانې ډېرې ولیدل شي همدومره تاسو ډېر کولی شئ پیسې وګټئ. نو دا تر ډېره حده پورې د تاسو د ویډیوګانو په لیدلو پورې اړه لري او دا چې د تاسو د ژوند طریقه څرنګه ده. آیا تاسو هغه پیسې چې د یوټیوب څخه مثلا $200 هره میاشت یا مثلا $300 هره میاشت یا مثلا $1000-2000 چې تاسو هره میاشت د یوټیوب څخه ګټئ آیا په دغه باندې د تاسو ژوند تېرېږي او که نه تېرېږي. دا د تاسو د ژوند په طریقه پورې اړه لري چې تاسو څرنګه ژوند غواړئ. تاسو غواړئ په راتلونکي کې څرنګه یو شخص شئ د تاسو هیلې څومره دي تاسو ارمانونه څومره دي. که چیرې د تاسو د ژوند سطحه په دومره اندازه وي چې د یوټیوب پیسې وکولی شي چې هغه مصرف تاسو پوره کړي نو د تاسو لپاره د یوټیوب کې فعالیت چې دی هغه مناسب دی. او که چیرې د تاسو پلانونه په دې شکل سره وي چې د یوټیوب پیسې د ما لپاره کفایت نه کوي نو تاسو کولی شئ یوټیوب د 3م انتخاب د 5م انتخاب او د 10م انتخاب په حیث باندې وکاروئ او په هغه کې کار وکړئ. اوس راځم تاسو ته هغه ټکي بیانوم چې هغه په یوټیوب کې د تاسو د بریا لامل کیږي. لومړنی ټکی دا دی چې تاسو که چیرې وغواړئ په یوټیوب کې فعالیت ترسره کړئ تاسو باید د ځان لپاره یوه موخه یا یو هدف ولرئ. تاسو ولې په یوټیوب کې فعالیت ترسره کوئ؟ آیا تاسو غواړئ د هغې څخه پیسې وګټئ؟ یو هدف. آیا تاسو غواړئ هلته په دې خاطر فعالیت ترسره کړئ چې تاسو یو استاد او تاسو هلته غواړئ موجود وئ تاسو غواړئ هلته شتون ولرئ او خپل سیمینارونه خپل ورکشاپونه خپل کورسونه چې تاسو یې آنلاین ریکارډوئ هغه بیا غواړئ وپلورئ او یوټیوب کې تاسو خپل پیرودونکي پیدا کړي او که نه تاسو غواړئ یو بل محصول هلته خرڅ کړئ. یعنې په لومړي سر کې تاسو باید دغه خپله موخه خپل هدف مشخص کړئ چې تاسو هلته ولې فعالیت ترسره کوئ. ځکه چې په یوټیوب کې که چیرې تاسو په مستمر شکل سره په دوامداره شکل سره فعالیت ترسره نه کړئ نو هلته ممکن تاسو دغه کار پرېږدئ او د تاسو د ماتې لامل شي یعنې د تاسو وخت ضایع شي. نو په لومړي سر کې تاسو خپل هدف خپله موخه تعیین کړئ چې تاسو ولې هلته فعالیت ترسره کوئ. دوهم ټکی چې تاسو باید په پام کې ونیسئ هغه د موضوع ټاکل دي. تاسو باید په یوه مشخصه او په یوه معینه موضوع باندې کار وکړئ. داسې مه کوئ چې د دې شخص څخه هغه شخص ته لاړ شئ او د هغه شخص څخه دې شخص ته راشئ بلکې تاسو باید یوه مشخصه او معینه موضوع ولرئ او په هماغه برخه کې محتوا تولید کړئ. د بېلګې په توګه تاسو داسې مه کوئ چې نن ورځ په اشپزۍ کې یو ویډیو جوړه کړئ بله ورځ د سفر ویډیو جوړه کړئ بله ورځ مثلا په یوه علمي موضوع باندې وغږیږئ. نو تاسو کوشش وکړئ چې یوه معینه او مشخصه موضوع وټاکئ او په هماغه موضوع کې او په هماغه برخه کې تاسو ویډیوګانې تولید کړئ. بل ټکی چې تاسو باید په پام کې ونیسئ هغه تمرکز کول دي. تمرکز یعنې دا چې تاسو په هغه کار باید تمرکز وکړئ هره ورځ یا په 2 ورځو کې یو ځلې یا په 3 ورځو کې یو ځلې یا هره اونۍ یا هره میاشت حداقل لږ تر لږه هره اونۍ تاسو یو ویډیو تاسو تولید کړئ او خپل یوټیوب ته یې پورته کړئ. یعنې داسې مه کوئ چې تاسو 10 ورځې هره ورځ یو ویډیو جوړه کړئ او بیا 20 ورځې یا یوه میاشت هېڅ ویډیو جوړه نه کړئ هېڅ ویډیو هلته اپلوډ نه کړئ. ځکه د یوټیوب الګوریتم په داسې شکل سره دی چې هلته که چیرې تاسو منظم فعالیت وکړئ یوټیوب تاسو ته نمره درکوي د تاسو چینل د تاسو ویډیوګانې هر چا ته وړاندیزوي او د تاسو چینل پرمختګ کوي. او که چیرې تاسو داسې وکړئ چې یوه میاشت مو چینل ویده وي 2 میاشتې هېڅ فعالیت هلته ترسره نه کړئ او بیا یوه میاشت هره ورځ ویډیوګانې تولید کړئ نو دا یو مناسب کار نه دی او تاسو باید له دې څخه ډډه وکړئ. بل ټکی چې تاسو باید په پام کې ونیسئ هغه د ویډیوګانو کیفیت دی. تاسو باید د خپلې محتوا کیفیت ته ډېره پاملرنه وکړئ. داسې ویډیوګانې جوړ کړئ چې هغه خلکو ته یو ارزښت ور اضافه کړي هغه د خلکو په ژوند کې تاثیرګذاره وي هغه داسې ویډیوګانې وي چې څوک یې په لیدلو خوشحاله شي یو څه ورڅخه زده کړي. یعنې تاسو د ویډیو د محتوا کیفیت ته نهایت کوشش وکړئ تر څو په ښه محتوا سره ویډیو جوړه کړئ ښه کیفیت ولري هم یې غږ ښه کیفیت ولري هم یې ویډیو ښه کیفیت ولري. دا په دې معنا نه ده چې تاسو په لومړي سر کې ډېر قیمتي وسایل واخلئ قوي کامرې واخلئ قوي لینزونه واخلئ یا قوي لاسپیکر واخلئ چې ډېر قیمتي وي. نه تاسو هغه وسایل چې اوس لرئ موبایل لرئ هر څه چې تاسو لرئ لومړی د همغه څخه استفاده وکړئ خو د محتوا د هغه څه چې تاسو په هغه ویډیو کې بیانوئ د هغه کیفیت ته باید تاسو ډېره پاملرنه وکړئ. بل ټکی چې تاسو باید په پام کې ونیسئ هغه تحقیق او ریسرچ کول دي. تاسو هره ویډیو چې جوړوئ تاسو باید د هغې لپاره ډېر تحقیق وکړئ ډېر ریسرچ وکړئ. تاسو هغه ویډیو مخکې له مخکې په یوټیوب کې سرچ کړئ چې آیا په دغه برخه کې ویډیوګانې شتون لري او که یې نه لري. بل ټکی چې تاسو باید حتما په پام کې ونیسئ هغه SEO ده. SEO یعنې سرچ انجن اپټیمیزیشن. یعنې تاسو کله چې یو ویډیو یوټیوب ته ورکوئ د هغه لپاره داسې کلمې انتخاب کړئ د هغه د نوم دپاره د هغه د عنوان دپاره
د هغه د هاشټګونو لپاره یعنې هغه کلیدي کلمې چې تاسو کاروئ هغه باید د هغه موضوع مرتبطې وي او داسې کلمې باید هلته تاسو انتخاب کړئ چې هغه د تاسو مخاطبین سیرچوي په یوټیوب کې یا په ګوګل کې که چیرې تاسو په دغه برخه کې ښه فعالیت ترسره کړئ د تاسو ویډیوګانې په لومړي انتخاب کې راځي او د تاسو ویډیوګانې یوټیوب ډېرو خلکو ته وړاندیزوي او پیشنهادوي یې او همدارنګه تاسو باید په دې برخه کې د خپل ویډیو عنوان ته د خپل ویډیو توضیحاتو برخې ته د خپل ویډیو تابنیل ته ډېره پاملرنه وکړئ ځکه دا د یوې ویډیو په لیدلو کې ډېر اهمیت لري بل مهم ټکی چې تاسو باید په پام کې ونیسئ هغه پروموټ کول دي یعنې تاسو باید د خپل ویډیو لپاره له بیرون څخه ترافیک راوړئ له بیرون څخه خلک راوړئ که چیرې تاسو په فیسبوک کې په انسټاګرام کې یا په واتساپ او یا په نورو ټولنیزو پاڼو کې فعالیت ترسره کوئ هلته تاسو کولی شئ د خپل ویډیو لینک کېږدئ د خپل ویډیو لپاره ترافیک راوړئ تر څو د تاسو د ویډیو لیدونکي زیات شي ځکه چې د یوټیوب الګوریتم په داسې شکل سره دی کله چې یوه ویډیو اپلوډ شي یوټیوب ته په 24 ساعتونو کې یوټیوب دغه ګوري چې څومره لایکونه یې خوړلي دي څومره کومنټونه یې خوړلي دي او څومره خلکو د دې ویډیو په هکله خپل نظریات څرګند کړي دي او څومره خلکو لیدلې ده کله چې دغه ویډیو ډېر خلک وویني ډېر خلک یې لایک کړي او ډېر ترافیک ورته راشي یوټیوب بیا دغه ویډیو نور خلکو ته په اتومات شکل سره وړاندیزوي او خلکو ته یې وړاندیزوي چې تاسو دغه ویډیو وګورئ نو دا د دې لامل کېږي چې تاسو ویډیوګانې په یوټیوب کې ډېرې ولیدل شي تر بلې ویډیو پورې مو په الله جل جلاله سپارم